سلامونه ګرانو کتونکو، دیدار سوزه یم. موږ اکثر په خپل چاپېرچل کې ګورو چې ډېر ماشومان داسې چې د هغو هډوکي کمزوري. د هډوکو د کمزورتیا د ټول نه لویه وجه چې ده نو هغه د وټامین ډي کمی دی. وټامین ډي څه کار کوي؟ وټامین ډي په وجود کې چې کوم کیلشیم او فاسفورس یې د هغې په جذب کېدو کې مدد ورکوي، او دا کیلشیم او فاسفورس چې دی زموږ هډوکي مضبوطوي. اوس وټامین ډي د ټول نه لویه ذریعه څه ده؟ وټامین ډي به چېرته ګورو؟ د وټامین ډي د ټول نه لویه قدرتي ذریعه چې کومه ده هغه د نور رڼا ده. کله چې ماشوم دې نور رڼا ته اکسپوز شي نو د ماشوم سرمن چې کومه ده نو هغه د وټامین ډي حاصلوي او د دغې کیلشیم او فاسفورس په جذب کېدو کې مدد ورکوي او هډوکي مضبوطوي. زموږ د میندو اکثر دا خیال دی چې یاره که ماشوم موږ غرمو ته سملو نو دی تورېږي، داسې هېڅ خبره نشته. کله چې ماشوم د ګرځېدو نه خصوصا د 4 میاشتو نه واله د کاله پورې په کار ده چې دی موږ 10-15 منټه یا 20 منټه د نور رڼا ته سملو چې دغه چې کوم دی د سکین یا سرمنه چې کومه ده چې دا د نور رڼا راکاږي او وټامین ډي ابزارب کوي او دغه شانتې هډوکي مضبوطیږي. ځینې وخت کې که نور تیز وي نو داسې نه ده پکار چې خالص په غوري کې موږ نور ته سملو، کو هغه سیزي نو پکار ده چې منډو کې هم سملولی شي چې د نور د رڼا کو په برای راست نه لګي، خو چې څه نه څه ورته د نور رڼا را رسي نو دغه هم پوره ده. بیا دویمه ذریعه چې کومه ده اکثر د غریب خلک دی، د کلو خلک دی، غریزو علاقو خلک چې نو هغو خو ټیک د نور رڼا ورته حاصلوي، خو د هغو په خوراک کې دومره کیلشیم او فاسفورس نه وي چې لکه هغه هډوکي مضبوط کړي. نو په کار ده چې لکه د هغو په خوراک کې خصوصا هګۍ شوه، پی شو یا مهی شو، دا څیزونه په کار دي چې د هغو په خوراک کې شامل دي. د دې سره سره لکه یوازې دا نه چې د هغو هډوکي کمزوري شي د دې ماشومانو، خو لکه څنګه چې ما وویل چې هډوکي خو دي لکه دا د لاسو د هډوکي دي دا پاسته شي او لږ کاږه شي، دغه شان د خپو هډوکي د دې نه علاوه د سینې هډوکی دی او خصوصا بیا په تیره د ټولو نه مهم چې دی هغه د ملا هډوکی دی. نو د ملا هډوکی د هغو کمزوری او دا یوه لویه کمزوري شي. دې نه علاوه که مسل چې د دې خواوشایي نو هغه هم کمزوري شي. خو د دې سره یو بله مهمه خبره دا ده چې موږ کوم ته موټر سکلز وایو یا هغه سکلز چې ماشوم یې زده کوي، لکه اوس ماشوم نه کېناستی نه شي نو بیا د کېناستو قابل شي، بیا دی ورو د ودرېدو قابل شي، بیا د ګرځېدو یا څیزونه راخلي یا خپل کوارډینیشن کوي په ډېرو څیزونو کې. نو دا ټول څیزونه چې دي نو دا د دغې وجې نه افیکټ کېږي، لکه دغه مسله ورته هم جوړېږي. داسې نه چې دغه ماشوم یوازې هډوکي د هغو کمزوري بلکې هغو د موټر سکلز چې دي نو هغه هم ډیلیټ شي. یا که یو ماشوم فرض کې په کال کې ګرځي نو په 1.5 کې یا 2 کې ګرځي، یا یو ماشوم چې دی خبرې که په کال کې کوي یا په 1.5 کې کوي نو هغه به ژبه لږه لیټ سپړي. دا ټول څیزونه هغو ته کېدی شي. نو که داسې سچویشن یا ماشوم تاسو پوهیږئ چې یاره دی په ګرځېدو کې وخت اخلي یا په کېناستو کې وخت اخلي یا د هډوکي تاسو ته لږ غونته کې چې نیغ ودرېږي د خپو د اوږده هډوکي کاږئ، نو په کار ده چې لکه دا تاسو ډاکټر ته وښیئ. هغه به ترې نورې بیماریانې هم کېدی شي، لږ ډېر داسې هم کېږي چې اکثر جینیټک هم کېږي، خو عموما وجه دغې د وټامین ډي نو هغه به وله د ایکسریز وکړي، خصوصا د موږ چې ګورو په دې سر کې دا کم دغه لیګنده چې ورته موږ وایو دلته چې هغه سافټ ځایونه وي نو د هغې بندېده چې دي عموما کم وخت باندې چې دا بندېږي هغه لیټ شي. دغه شانتې هډوکو که موږ ګورو نو په هډوکي چې نو په ایکسرې کې به کاږه راځي او نور به هغه خپل ټسټونه کوي. نو که د وټامین ډي کمی نو هغه به تاسو ته د وټامین ډي مشوره درکړي، د هغو ډوزز به له درکړي، او که نوره څه بیماري نو هغه به تاسو ته د هغې په حواله باندې هم خبره وکړي او تاسو ماشوم به انشاءالله چې ټیک شي. خو دا یاد لرئ چې لکه داسې خبره نشته چې ماشوم د نور د رڼا نه تورېږي. د نور رڼا د هغه دپاره ډېره ضروري ده، خصوصا داسې کسان چې د هغو رنګ لږ توري، د هغو په سکین کې یا د هغو په سرمنه کې میلانین زیات وي، نو داسې ماشومان چې دي هغه نور ته ډېر زیات ایکسپوجر غواړي. د هغې وجه دا ده چې لکه هغو کې د نور نه د وټامین ډي حاصلولو دغه لږ کمي، قوت لږ کمي، نو هغو ایکسپوجر ډېر زیات غواړي. او بیا خصوصا د شمالي علاقو خلک چې لکه هلته د نور رڼا کمه وي نو هغو ته په کار ده چې لکه هغه زیات ایکسپوجر وکړي او دغه شانتې خپل ماشومان چې دی د دې معذورۍ نه د ټول ژوند د معذورۍ نه بچ کړي. ډېره مننه.